او دا وخت که چېرې موږ غږ پورته کړو په دې کې کامیاب شو یقین وساتئ په دې خاوره به روزګار هم وي کارخانې به وي خوشحالي به وي دا بچې به چې کوم دی عربستان ته په نور باندې خپله ځواني نه تباه کوي زمونږ بجلي چې کوم دی د اوبو بجلي دا زیات نه زیات قیمت یې 3 روپۍ دی موږ وایو چې زه ملک سره د تړون دپاره پې اووه روپۍ ټیکس واچوه په اویا اتیا روپۍ باندې ته په ما ولې خرڅې ټیک ده که ته وایې چې نه په غونډ ملک کې یو قیمت نو په غونډ ملک کې یو قیمت ته څنګه راولې زما د اوبو بجلي ده او پنجاب کې چې کوم دی د تیلو بجلي ده غټ فرق دی ټیک ده که هغه چې کوم دی ګرانه بجلي ده زما ارزانه بجلي ده بله خبره ده چې زما د خاورې بجلي زما خاوره باندې تقریبا چې کوم دی د اوبو بجلي چې کوم دی اووه پیدا کېږي اووه میګاواټ ټیک ده او زمونږ ضرورت چې کوم دی زیات نه زیات 2.5 دی وابډه وایي چې زمونږ ضرورت چې کوم دی زیات نه زیات 2.5 دی او موږ د هغه 2.5 هم نه راکولی کېږي موږ د هغې نه محرومه یو موږ دا وایو دا عیني جرم دی چې په دې خاوره باندې لوډ سیډنګ روان دی موږ دا وایو چې زموږ د اوبو بجلي ده زما په خاوره ده زما په خاوره پیدا کېږي لومبنی حق به زما پوره کېږي او که داسې ونه شو موږ لګیا یو کلي په کلي ښار په ښار ګرځو دا ګاهۍ جرګې او پاڅون په لار روان یو او انشاءالله دا به چې کوم دی یو انقلابي احتجاج طرف ته دا خبره وړو کوشش کوو چې دې کې دا حل شي اول دا ګاهۍ جرګې او پاڅون په لار دا حل شي خو که دا ګاهۍ جرګې پاڅون په لار دا حل نه شوه نو دا بیا انقلابي احتجاج طرف ته دا خبره وړو څنګه چې کوم دی کشمیر کې دا خبره دی راوچته کړې وه چې 15 روپۍ نه زیات یونټ نه منو غونډ کام ورسره ودرېدو ګوره دا زمونږ چې کوم دی دا صرف زما مسله نه ستا مسله دا د غونډ کام مسله ده چې د غونډ کام مسله نو بیا به غونډ کام ودرېږي او چې غونډ کام ودرېدو د دی هغه پلار به یې راکوي بیا انشاءالله بس صرف ودرېدل به غواړي پوه شوئ او دا صرف بجلي نه ده زمونږ اوبه په دې پښتنه خاوره د الله شکر دومره ډېره اوبه ده که نه چې حد نه زیات زمونږ اوبه څوک خبر دی چې څومره ده نه دی خبره تاسو خبر یې چې د پښتنې خاورې 80% ځمکه چې کوم دی په باران اوبه کېږي باراني ده ولې نهري نظام نشته زمونږ د تپوس څوک نشته چې دا نهري نظام راولي او دا د کروندې برابر کړي چې زمونږ دا مسله حل شي او پنجاب چې په کم غنمو باندې مونږ ته وایي چېرې دا زمونږ دي هغه غنم زمونږ په اوبو باندې اوبه کېږي 2-3% ځمکه چې کوم دی د پنجاب زمونږ په اوبو باندې اوبه کېږي او په هغه غنمو باندې مونږ ته زور راکوي مشران ته زه دا خواست کوم پکار دی چې مونږ سره څنګ په څنګ ودرېږئ دا د یو پارټۍ خبره هم نه دا د کام خبره ده او ځوانانو ته دا خواست کومه چې د سوشل میډیا نه کار واخلي ځکه چې دا ډېر غټ کردار په دې کې دی لوبولی شي په کام کې چې کوم دی کوم ځای ځوانانو خپل کردار لوبولی نو هلته کې چې کوم دی ډېر غټ فرق راغلی دی او دا وخت دی چې موږ غږ پورته کړو په دې کې کامیاب شو یقین وساتئ په دې خاوره به روزګار هم وي کارخانې به وي خوشحالي به وي دا بچې به چې کوم دی عربستان ته په نور باندې خپله ځواني نه تباه کوي زموږ بچې سبق وایي د بل لپاره لاړ شي بیا چې کوم دی عربستان کې خپله ځواني تباه کوي څوک یورپ ته ځي څوک بل ځای ته ځي ځان پیژندل پکار دي او که اوس هم ځان نه پیژنو که نه د دې نه بد حال را روان دی ځکه کله یو ورځ وایي چېرې بجلي مو دومره ګرانه کا اوس پکې پټرول بیل ګران شو ګیس بیل ګران دی دو طرف ته روان دی د ګیس روټیډنګ بیل دی معدنیت په ماینز اینډ منرل بیل باندې کیسه بل طرف ته روانه زما په خاوره منرلز دي کاڼي دي معدنیات دي نه تې زه خبر یم او نه تې چا خبر کړی یم او چل ول باندې روان دي تر دې پورې چې د ډي سي اے سي د ټولو برخه پکې شته د منسټر کرنل جنرل د ټولو برخه پکې شته او عام ولس ترې محرومه دی تر کومې به داسې تماشایان یو څه به کول غواړي او څه به کول غواړي رایو کېدل به غواړي څنګه چې کشمیریان رایو شو موږ او تاسو د چا نه کم یو د چا نه هم کم نه یو او دا به ښودل غواړي